سلام او مینه مې قبول کړئ دوستانو. امید لرم چې خوشاله به او روغ جوړ به. دوستانو د انسان خوشحالي او ارمانونه په ژوند کې مختلفو شیانو پسې تړلي وي چې په هغې کې ښه کور، موټر، ښه کاروبار، واده او ښایسته ښځه او داسې نور ډیر ارمانونه شامل وي. خو واده چې د ژوند یو مهم ضرورت دی او هر نارینه او ښځه واده کوي، بغیر د واده نه ژوند تیرول ناممکن دي. خو ځینې خلک چې ښه په خوشحالۍ سره واده وکړي او بیا د واده نه وروسته څه داسې عملونه شروع کړي چې ټول عمر د هغوی د ژوند د بربادۍ سبب کیږي او د مرزونو سبب هم جوړېدلی شي. په کور کې خوشحالي نه راځي، خبره تر دې حده ورسي چې دواړه یو له بل څخه نفرت شروع کړي. دغه غلطیانې کومې دي؟ که غواړئ چې پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل پښتو پوسټ هم سبسکرایب کړئ. دوستانو، اولنۍ غلطي چې ډیره لویه ګناه هم ده، هغه ښځې سره ناروا طریقه باندې کوروالی کول دي او له هغې نه ناجایزې غوښتنې لرل دي. ځینې نارینه چې له ښځو نه داسې ناروا غوښتنې کوي چې د هغې موږ ته اسلام اجازت نه راکوي او هغه د ځناورو او انګریزانو عملونه دي، یعنی د شا له خوا نه کوروالی کول او یا داسې نور چې ښځې ته پکار دي په دې باره کې د خاوند هیڅ خبره ونه مني او مکمل انکار وکړي. خو د انکار په صورت کې د ښځې او خاوند په منځ کې نفرتونه پیدا کیږي. نو سړو ته وایم چې د الله تعالی نه ویریږئ او هیڅکله هم داسې کارونه مه کوئ چې د ستاسو د بربادۍ، د رزق د تنګۍ او د نفرت پیدا کېدو لویه ذریعه جوړه شي. نو له دغسې کارونو نه ځانونه وساتئ. دویم، هغه سړي چې د واده نه وروسته په وړه خبره د ښځې مور پلار کنځي، بد رد ورپسې وایي او هغوی سپکوي. نو څنګه چې ستا مور پلار دي ته پرې خفه کېږي، همدغسې د ښځې هم مور پلار دي هغه پرې خفه کېږي. هیڅکله هم داسې کار مه کوئ چې ستاسو ترمنځ د نفرت سبب شي. دریم، اکثر سړي په وړه خبره ښځې ته وایي چې طلاق درکوم، مور پلار کره دې لیږم او یا داسې نور ټکي. دوستانو، په یاد ولرئ چې طلاق ټکی د الله پاک هیڅکله هم خوښ نه دی. دا یو بد عمل دی. که تاسو ښځه ویروئ نو په یو بله طریقه او بله خبره یې وویروئ او ډار یې کړئ، خو داسې خبرې ستاسو ژوند خرابولی شي او ښځه د طلاق ټکي نه ډیره بده ګڼي او بیا له ځان نه زړه خوري. نو داسې ټکو او داسې خبرو نه باید ځانونه وساتل شي. څلورم دا چې اکثره سړي ښځو ته په ټوکو کې یا رښتیا په غوسه کې وایي چې زه بل واده کوم یا مې بله جینۍ خوښه ده او یا داسې نور. نو اگر که اسلام د څلورو ودونو اجازت ورکوي، خو که وس او استطاعت لري او دویم واده کوي نو هغه جدا خبره ده. خو زیات خلک هسې د خپلو ښځو زړه خوري او ورته وایي چې دویم واده کوم، حالانکه هغه د یوې ښځې د ساتلو توان هم نه لري او خپله همدغه یوه ښځه هم سمه نشي ساتلی. نو که یو سړی د ښځې کولو وس نه لري نو باید هیڅکله هم د ښځې نه زړه ونه خوري او هغې ته د دویم واده په نوم تکلیف ورنه کړي، ځکه دا ستاسو په ژوند کې خفګانونه او نفرتونه زیاتولی شي. دوستانو، دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. په دې هیله چې دا معلومات به ستاسو خوښ شوي وي او تاسو به ترې څه زده کړه کړې وي. ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ چینل پښتو پوسټ سبسکرایب کول مو هیر نشي چې په آینده کې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي. ډیره مننه. خوشحاله اوسئ.